یو خبر درته کوم، شاید لږ ترخه وي خو ګټوره هم ده. دا څوک چې ستا شاوخوا ته ګرځي دا ټول ستا دوستان نشي کېدلی. همدغه چې ستا شاوخوا ته ګرځي په همدوی کې داسې خلک شته چې ستا پښې وهي. په همدې کې داسې خلک شته چې ستا په څنګ کې د دې لپاره ګرځي چې ستا ضعیفې نقطې معلوم کړي او سبا ته دې په همغه باندې مات کړي. دا د اسلام خلاف خبره نه ده، دا د شریعت خلاف خبره نه ده، دا انساني طبیعت دی. ګوره د یوسف علیه السلام ورونو خپل ورور د دې لپاره څاته وغورځولو چې ګواکې زموږ پلار له موږ نه د سره ډیره مینه لري، حتی د وژلو هڅه یې وکړله. په دې هم بیا زړه یخ نه شو، ویې پلورلو په لارویانو باندې خرڅ یې کړلو. هغه بیرته بادشاه راستون شو. خپلې وړتیاوې پټې وساته. که ته مال لرې، که ته له چا سره مینه لرې، که ته یو ځای ته ځې چې چېرته ستا قدر کیږي، هغه هر څه پټ وساته. خلک حسود دي، همدا ستا په څنګ کې چې دي همدا حسود دي. هر هغه وړتیا چې په تا کې ده تا ته معلومه ده، له تا یې څوک نشي اخیستلی، نو پټه یې وساته چې بې غمه او په ارامه ژوند وکړي.